سورة نحل آیت نمبر 43. سورة نحل آیت نمبر 43 تے پدې کې سو مسئلے ذکر کړي سو خبرې ذکر کړي. یو مسئله او خبره دا ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی. دا دلیل دی د ختم نبوت. دویمه مسئله دا ذکر کړي چې دا صداقت د رسول ذکر کوي چې رسول رښتینی رسول دی. دریمه مسئله د یو اعتراض جواب کوي او راوړل شوی هم د دې لپاره دی د اعتراض جواب کوي. معترضینو اعتراض کړو چې رسالت یو ډیر زیات لوی منصب دی. د لوی منصب د پاره لوی شخصیت پکار وي او بشر چې دی بشریت نو د په ذات کې او شخصیت کې کمی دی. د دې لپاره پکار دی چې فرشتہ مقرر شوی وي. دا غي جواب هم کوي چې مخکې صدپاسه لاک انبیا تیر شوي دي هغه ټول بشرو او رسولانم نو د رسول د بشریت سره منافات نشته او مدار د رسالت او د نبوت چې دی هغه په عدم بشریت باندې نه دی. دا غي د بشریت سره تعلق نشته. مدار د نبوت او د رسالت په وحی دی. وحی چې چاته کیږي هغه رسول ګرځيږي. اوستانه مخکې خلقو وحی ورته کېدل هغه رسولانو تم بشری وحی درته کیږي تم رسولي. سورۃ اسراء کې را روان دي هغه کې ذکر کړی چې په دې ځمکه کې فرشتي ګرځي دي مکلف نو موږ به ورته فرشته رسول کړی وي خو په دې کې انسانان ګرځي نو بس انسان مو ورته رسول کړی دی. نو د رسول او د بشریت منافات نشته او مسله د بشریت سو واري موږ مخکې تفصیل سره د آیاتونو په حوالو سره ذکر کړی دا چې رسول بشر د بشریت څخه خواصو د بشریت عادتونو سورۃ فرقان کې را روان دي په هغه باندې دی اعتراض کړو. سورۃ ابراهیم کې تیر شول مال هذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق او دغه شانته به وی د دې رسول خو ازواج دي. سورۃ ابراهیم کې جواب ورکړل چې ستانه مخکې مونږ ټول رسولان لهم ذریه و ازواج دا غي ذریه او ازواجو کنه. سورۃ فرقان کې به ذکر کوي چې هر پیغمبر د کشانته خوراک ساکه کول دا د بشریت تقاضی دي چې رسول بشر دی تقاضا به ور سره د بشریت لازم وي. دا مسئله په دې کې ذکر ده. آیت سره د یوې بلې مسئلې تعلق دی هغه ان شاء الله سلکون ته کې تفصیل سره ذکر کو. وما ارسلنا نیر لګلی منګه من قبل کاستانه مخکې الا رجالا مگر سړی. رجال سړی ته وای د رجل جمع د رجال سړی. رجل سړی سړی دوه اشاره دي کې یو اشاره دار چې څوک خزه پیغمبر نه و همیشه لپاره پیغمبر چې و سړی به پیغمبر خزه پیغمبر نه و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس یو خزه و سجاح دا غینو مسجاح مسلمه کذاب سره وادم کړو
هغې د نبوت دعوه کړې وه نو دا قسم آیاتونه په هغې باندې رد دي سورت ابراهیم کې هم دغه شانتي وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نو دا دلته کې هم ذکر کړل دې سره متعلق دام ثابت شوله چې هر پیغمبر بهادر وي بهادر موږ پښتو کې سړی څه ته وایو بهادر ته وي څه ښځه خو نه یم سیمه سړی یم په خبر ورسېد الله پیغمبران سړی را لېږلي وو بهادر یې را لېږلي وو نرانو ښځې نه وي دا وي دویم مسئله دې سره متعلق د بشریت ته رجل بشر ته وي رجال یې جمع ده بشرانو ټول پیغمبران بشرو نوحي الیهم من اغیتا وحی کولا او تاتم وحی کو فاسألون تپوسو کې تاسو اهل الذکر د خاوندانو د ذکر نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پیږئ اهل ذکر نه څه مراد دي مفسرین فرمایي د اهل ذکر نه مراد دا سوال کړي مشرکین مکه مشرکین مکه ویلو چې ته بشری نو رسول نه او مشرکین مکه په يهوديانو باندې اعتماد کولو پاره مسله کې سورۃ النساء کې تیر دي تاسو یې تنه کړه وي مونږ ته وایا يهوديانو ته وي چې مونږ په حق یو کدا پیغمبر په حق دی هغه ورته وی تاسو په حق یې کنه نو دوی په يهوديانو اعتماد کولو نو د دینه مراد د يهود علما دي د اهل ذکر نه اهل کتاب ورته وي کستاسو په دې مسله کې شکی چې بشر پیغمبر نه دی بشر پیغمبر نشي کېدلی تاسو دا وایي چې بشر څنګه پیغمبر شوی دی نو بیا تاسو د اهل کتابو نه تاسو کې کنه غي باندې خو تاسو اعتماد دی دا ورته وي دویم داري چې فاسالو اهل الذکر د اهل ذکر نه مراد دي اهل علم علما پکمه مسله چې نه پیږي د علماو نه به تاسو کې د علماو نه به تاسو کې او باغی باندې بیا عمل کې ان کنتم لا تعلمون ورسره لګول دریم داري چې د اهل الذکر نه مراد دي اهل وحی هغه چانه تاسو کا چې څوک د وحی په علم روان دي چا سره د وحی علم دي دا غینه تاسو کا دغه ساده معنی وي آیت کې د تقلید مسأله ده دا قسم آیت په سورۃ انبیاء آیت نمبر 7 کې مرا روان دي د تقلید مسأله ده دا غینه مخکې سو خبرو باندې ځان پویول پکار دي نو یو لغون ته کې تفصیل دا غي کو د آیت خلاصه دا ده که په خپل یو سړی نه پیږي نو دی د اهل علم نه تپوس کوي اهل علم طرف ته رجوع کوي او دا سه مونږ کو کنه چې کله په یو مسأله باندې مونږ نه پیګو نو بیا د اهل علم نه تپوس کو او په تپوس سره هغه مسأله چې کله مونږ ته حاصل شي نو بیا پاغي باندې عمل کو علامہ آلوسی تفسیر روح المانی کې فرمائی وفي الأكليل للجلال السيوطي په اکلیل نومي کتاب کې د جلال الدین سیوطی نه نقل دي چې انه استدل بها على جواز التقليد العامي في الفروع چې په فروعي مسائلو کې د عام سړي د پاره تقلید د دې آیت نه جایز ثابت شو دې آیت نه د عام سړي د پاره تقلید جائز ثابت شو بیا ور پسې مخ کې لیکي
ويؤيد ذلك ما نقل عن الجلال المحلي د دې تایید کیږي د جلال الدین محلی نم چې انه يلزم غیر المجتهد عامیا کان او غیره چې غیر مجتهد چې یو سړی مجتهد نه وي که عام سړی وي که عالم وي نو داغه د پاره لازم دی التقلید للمجتهد د مجتهد تقلید لقوله تعالی د الله تعالی د دې خبرې د وجنه چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کتا سو نه پیږئ نو د اهل ذکر نه تاسو کې یک دا ذکر کړی تقلید چې عزیزانو تقلید څه ته وایي خدای نه مخکې یو خبر ځان سره ذهن کې واچوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې په مسائل او په باندې عمل کولو درې طریقې وي یو طریقه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس او پوښتنه وا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې یا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رسیدل په خط کتابت و غیره کېدل نو خلکو به د نبی علیہ السلام نه تپوس کولو څه جواب بچراغي پاغي باندې به عمل کولو یو طریقه دا و دویمه طریقه هغه چې کم دینو اجتهاد دی ته وي چې یو سړی خپل غور او فکر او سوچ وکي او د قران او د حدیث نه د خپل مسلې حل معلوم کی یا بل چاته د یوې مسلې حل معلوم کی دې ته اجتهاد وای دریمه طریقه تقلید دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې رصد نشو کېدلې اجتهاد ملکم نوا نو بیا به د چانه تپوس کولو چې د چانه به تپوس کو هغه ورته مسله وي د په اعتماد وکړلو دې ته تقلید وي دغه تقلید چې بیا دا دوه قسمه لري خود دې قسمونو نه مخکې د تقلید په معنی باندې ځان پیګه دا مسله مشهوره ده تقلید قلد یقلد تقلید دا ویل کیږي په غاړه کې هار امیل پټا اچول ساروی ته چې منګه دا کومه پټې وغیرہ غاړه کې اچو دي ته قلاده وي قلاده زنانه چې په غاړه کې کم امیل هار اچي اغه تم قلاده وي بخاری کی روایت ته عائشہ رضی الله تعالی عنها نه پلاره کې قلاده رو کشولا قلاده خار ته وي قلائد جمع دا قران کې راغلي دا حج عمره ته چې سړی زی او ځان سره د قربانۍ لپاره ساروی بوزي اغه ته پغاړه کې پټې چې یغه ته قلائد وي نو پغاړه کې پټا خار اچول یعنی د چا د اتباع پړی چې په مړې کې واچي خلک وی کنه په پښتو کې موستا پړی او زما مړې په خبرو سره یې زه پتا باندې در خرڅ یم زستا غلام یم زستا نوکر یم دا په شریعت کې داغه ګڼ تعریفونه شوي دي یو تعریف یې کړی دی اتباع الغیر علی ظن انه محق بلا نظر فی الدلیل د چا اتباع کول پدې ګمان باندې چې دا سړی به رښتونی وي حق به وي د دا مسأله د چې کوم دی تحقیق دا حق دی او دا غنه د دلیل مطالبه نه کې په دلیل کې غور او فکر نه کې صرف داغه په خله یقین کې دي ته تقلید وای دي ته سوي تقلید دویم تعریف دا په نامی کتاب کې دی دویم تعریف ته بعض علماء نقل کړی دي ابن العینی وغیرہ هو عبارت عن اتباعه في قوله او فعله دا عبارت ته د چا د اتباعنا د بل سړي د قول او د فعل معتقدا للحقیه چې داغه د حقیقت یقین ساتي ته من غیر تامل فی الدلیل او په دلیل کې سوچ او فکر نه کوي بس داغه د حقیقت داغه په خله باندې یقیني داغه په خله باندې
دې ته وایي. دریم تعریف کړی دی محمد علی تانوی رحمت الله علیه په کشاف نومي کتاب کې کړی دی. هغه فرمایي اتباع الانسان غیره، انسان چې د بل چا اتباع کوي پیما یقولو په هغه څه کې چې هغه بل څوک سوی او یفعلو یا بل څوک سکی، معتقدا للحقیت او داغه د حقانیت عقیدم لري دی، من غیر نظر الی الدلیل، دلیل د نه ګوري. نو دې ته ویل کېږي چې کم دی نو تقلید. د دې تعریفونو نه پس اوس راشه د تقلید هغه اقسامو ته. ما تاسو ته وی د تقلید دوه قسمه دي. تقلید خو دې وپېژندو چې د چا خبرې پسې بې دلیل روان شي، دې ته تقلید وایي. د دلیل مطالبه ته نه کوي، ته د دلیل دا نه چې هغه سره به دلیل نی، هغه سره به دلیلي، هغه سره به دلایل او انباري، ته نه د دلیل مطالبه نه کوي. په خبره ورسېلي دې ته وایي تقلید. اوس دا تقلید چې دی دا په دوه قسمه دی، خو لیکن ګوره د نجات دوه لارې دي. د نجات یو لار د نجات د تحقیق، دویمه لار د نجات د تقلید. دا په سورت ملک کې تبارک الذی کې 13 سپاره کې تاسو ګورئ سورت ملک تبارک الذی کې آیت نمبر 10 ته 10 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع او ويبا په جهنم کې داخلك لو كنا نسمع کمنګا د بل خبرې ته غوږ اخودلې وي، د بل خبرې ته مو غوږ اخودلې وي، او نعقل یا مخبل تحقیق پخپلا کړی وي، ما كنا في اصحاب السعير نن بمنګا د جهنم په مینس کې نو، د جهنم په خاوندانو کې بنو. د نجات دوه لارې دي، یو تحقیق دی هغه په نعقلو کې راغی، بل تقلید دی هغه په نسمعو کې راغی. دلته مفسرینو ذکر کړي دوه خبرې دي، تقلید دی غني تحقیق دی، تحقیق دی غني تقلید دی. اوس تقلید په دوه قسمه دی. که تحقیق ته کولی شي، تحقیق دی ته وایي چې قرآن او حدیث اگر واخلي او باغی باندې قرآن کې خپل مسلې حل ګوري، که په قرآن کې درته نه ملاويږي په حدیثو کې ګوري، که په حدیثو کې نه ملاويږي نو بیا په صحابه او د مخکینو چې کوم دي علماو اجماع ګوري، دې ته وایي تحقیق. کدا ته په خپل کولی شي نو ټیک د ته محقق د پاره بیا تقلید نشته. کته دا په خپل نشي کولی نو دویمه خبره به لازم کې اوس به تر چانه تپوس کې، چې تر چانه تپوس کې او پاغه باندې ته اعتماد کې، داغه په خبره ته یقین کې، داغه په خبره باندې ستا بغیر د دلیل نه اعتماد وی، یقین وی، دې ته وی تقلید. دغه تقلید په دوه قسمه دی، یو ته وی تقلید شخصي، بل ته وی تقلید غیر شخصي. تقلید شخصي دی ته وی چې د یو متعین سړی، د یو سړی خبرې پسې ته روانې په هر عمل کې، هر خبره کې، هر یو کار کې بس یو سړی پسې روانې، دې ته تقلید شخصي وی. مثال یې داسې دی لکه ته وایې زه علاج د یو ډاکټر نه کوم، خلک داسې کوي که نه؟ د دنیا شي مرضونو کې خلک د یو ډاکټر نه علاج کوي که نه کوي؟ کوي که نه؟ بل ډاکټر ته نه ځي، بس وي زما هغه خپل یو ډاکټر دی، هغه له بس ځي او ورله دوایي بدلوي را بدلوي، مختلفې تجربې پې کوي، دی بل ډاکټر ته نه ځي. دې ته وایي تقلید شخصي. دویم تقلید غیر شخصي، چې یو معین سړی پسې سړی نه روان، کله د یو سړی خبره، کله د بل سړی، کله د یو نه تپوس، کله د بل نه، کله د بل نه، کله د بل نه، دې ته وایي تقلید غیر شخصي. په خبره ورسېلې
د صحابه کرامو په زمانہ کې ما تاسو ته وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې د صحابه په زمانہ کې یا خو بداسه وا چې د نبی علیہ السلام نه به تاسو کولو کدا سے بنوا بیا به اجتهاد کولو اجتهاد به کولو کچری داسم بنوا نو بیا به داغې نه پس تقلید کولو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې داسه وا بیا به تقلید کولو دا تقلید په صحابه کرامو کې غیر شخصی تقلید ډیر رایجو صحابه کرام د یو خاص صحابي تقلید نه کولو یو خاص صحابي بس نه روان کله به د چانه تاسو کوله د چانه یو صحابي با د عمر رضی الله تعالی عنہ د یوې مسلې تاسو کو د بل به د عثمان نو د بل به د ابوبکر د بل د عائشہ نه د بل د ابن مسعود نه د بل د ابن عباس بس تاسو نه وکول صحابه ټول صحابه مجتهدین نو کنه ټول مجتهدین نو لیکن په بعض مسلو کې شخصي تقلید هم کړی دی شخصي تقلید شرک کفر نه دی په بعض مسلو کې صحابه کړی دی لکه قرآن چې دا موجوده موږ سره کوم قرآن دی دا قرآن دی قرآن ته ویل کېږي قرآن په ژبه د اهل حجازو کې دا دی کې چې کم تلفظ دي کم الفاظ دي کم قرتونه دي کم لیکل دي کم حروف دي دا د اهل حجازو دي د دین علاوه د قرآن حروف شتا تلفظ شتا قرتونه شتا د بنو تمیم شتا د بنو توی شتا دا سن چې کم دی د حذیل شتا د حوازن شتا د ثقیب شتا دا قبایل دي زمونږ استاد پښتو د پښتو په دې پښتو کې مونږه پښتو وایو زمونږ دا پښتو دا چې کم دی د انګلیش سره او د اردو سره او د کمو کمو ژبو سره مکس ژبه ده یو پښتو د کوواټیانو ده یو پښتو بیا د اپریدیانو ده یو پښتو د سواتیانو ده یو پښتو د دیر والا ده یو پښتو د باجوړ والا ده یو پښتو د وزیرستان والا ده یو پښتو د لکی مروت والا ده یو پښتو د کوټاوالو ده اوریدلی مو دي ټول پښتو ده کنه لیکن د کوټاوال په پښتو د پریدیانو په پښتو پاغي باندې بیا ته نه رسی بیا به ته نه رسی نو قرآن دک شانتی ار یو قبیله سره په خپل لغت کې لیکن کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا قرآن را جمع کولو نو دې صرف په یو لغت د اهل حجاز را جمع کو اهل حجاز قریش نبی علیہ السلام حجازیو قریشیو په جبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام را جمع کړلو او اجازت د نور خبر ورکړلو هغه علما پاره کې تحقیق کوي تاسو به د قاریانو قرتونه اوریدلی هغه لګي مختلف قرتونه کوي و پکې مشهور دي لس پکې غیر مشهور دي 17 ورته وي په خبرو سلی نو و قرتونم کوي لس قرتونم کوي په یو ټکی کې لس قرتونه تاسو به اوریدلی کله وي والضحى کله وي والضحى دا مختلف قسم چې کوم دي نو کوي لګیاوي نو دک شانتی دا چې کوم دي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ دا قرآن را جمع کړلو په حجازي ژبه کې ټول صحابه ټول تابعین ټول تبع تابعین ټول ائمه عظام ټول محدثین ټول فقهاو ټول د امت مفتیانو ټول د امت اولیاء ټول د امت اتقیاء ټول د امت مجاهدین ټول د امت مبلغین په دې خبره باندې جمع دي او د عثمان تعالی عنہ تقلید کوي تقلید شخصي وي دې سويه تقلید شخص صحابه کرامو کې دا رایجو دا څه مسله نه و تقلید شخصي مو غیر شخصي مو په خبره ورسېله نو دا نو ګوره اوس چې کله دا خبره تاسو ته معلومه شوله په دې خبره ورسېدلې تاسو نو دا دی چې مسائل دا سړي چې کنه درې قسمه یو هغه دی چې صراحتن پکې نشتا نس د دینه مخکې یو خبره ته ذهن کې چوما په خبرو سلی زما خپل ذهن چې دی انتهایی وسیغ دی انتهایی په خبرو سلی او زه غواړم هم دا چې زما خبرې ته یو سړی غوږ دی دا غ ذهن دی وسیغ وي تنگ نظری دی پکې نه وي تقلیدی
دواړه قسمه تقلید دي، تقلید شخصي او تقلید غیر شخصي. نن مخ پز مکه د تقلید نه پاک سوکم نشتا، هر سړی تقلید کوي، هر سړی. دا چې کم خلک ځان ته غیر مقلدین وي، ځان ته خو غیر مقلدین کې دي چې هغوی نه وي، ای ځان ته اهل حدیث وي، من ورته غیر مقلدین وایو. دام غیر مقلدین نه دي، په خبرو ورسلی دام مقلدین دي، خو دی د یو سړي تقلید نه کوي، دی د مختلفو خلکو تقلید کوي. یو خبره د ابن تیمیه، بل د ابن قیم، بل د ابن حزم، بل د حسن خان، په خبرو ورسلی بل د مبارک پور، بل د شیخ عبدالسلام، بل چې کوم دی د بل شیخ، بل د بل شیخ، بل د بخاری، بل د مسلم، بل د ترمذی. یو مسئله د یو ځای نه بل د بل ځای نه په هغې اعتماد کوي. په خبرو ورسلی دی نه په خپله چې کوم دی په قرآن باندې پوهېږي، نه په خپله په حدیث باندې پوهېږي، نو لہذا دی دغه شانته کوي. نو دیم تقلید کوي، خو تقلید شخصي نه کوي. من تقلید کو ځکه چې موږ هم په قرآن هم نه پیږو، په حدیث هم نه پیږو، خو موږ د یو خاص سړي تقلید کو. لکه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تقلید کو. مکه کې چې کم خلق دي هغوی د امام احمد بن حنبل تقلید کوي، مدینه کې چې کم خلق دي هغوی د امام مالک تقلید کوي، ترکی والا چې دي او داسې شام خواوشه علاقو والا هغوی د امام شافعي تقلید کوي. دا مقلدین دي. ګورئ عزیزانو، د څلورو واړو امامانو تقلید چې کوي دا تقلید شخصي والا دي، دا د یو خاص کس تقلید کوي. دا او دا د مختلفو خلکو تقلید چې کوي اهل حدیث ورته وایي. دا پنځه واړه ډلې دا اهل سنت والجماعت دي، دا ټول حق دي. په خبره سری دی کې یو به بل ته د ګمراهۍ نسبت نه کوي، په شرط د دې چې غلو پکې نه وي. غلو چې کله پکې غلو راشي، لکه یو سړی اهل حدیث دی چې د په حدیث پسې روان دی، محدثینو پسې روان دی، مختلفو امامانو پسې روان دی، کله بخاری پسې ځي، کله مسلم پسې، کله ترمذی پسې، کله ابن حزم پسې، کله ابن تیمیه پسې، کله ابن قیم پسې، کله یو پسې کله بل پسې روان دي. ټیک ده، غټ غټ علما ور پسې به روان، غلو نه کوي. د امام ابو حنیفه مقلدینو ته مشرکان نه وایي، د امام شافعي مقلدینو ته مشرکان نه وایي. امام ابو حنیفه په شان کې ګستاخی نه کوي، د امام شافعي په شان کې ګستاخی نه. نو موږ دی ته په حق باندې وایو چې دام اهل حق دي، دام په اهل سنت والجماعت کې داخل دي. په خبرو ورسلی دا زما وسیع نظر دی. په دې باندې ما سره د علماو دلایل شته. د دې شاپور یو شیخ دی، زموږ په دې کلي کې د بعضې خلکو استاد مو افضل خان، د هغه نوم شیخ افضل خان، شیخ شاپور به ورته وي. د هغه یو کتاب دی نشر المرجان، نشر المرجان فی مشکلات القرآن. په هغې کې هغه دا خبره لیکلې چې کومه درته ما وکړه، تقلید شخصي د څلورو معینو امامانو تقلید چې څوک کوي، تقلید شخصي احناف، مالکیه، حنابله، شوافی. او څوک چې تقلید غیر شخصي کوي، کله یو پسې کله بل پسې، اهل حدیث، دا ټول مقلدین دي، اهل سنت والجماعت دي. دا مسئله یو پیر په نشر المرجان کې ذکر کړي. عمده مسئله بیا هغه ذکر کړي په افضل التراجم کې. افضل التراجم دا هغه بل تفسیر دی، نشر المرجان دا هغه په عربی کې دی، افضل التراجم دا هغه په پښتو کې دی. افضل التراجم ما سره مخکې و، دلته کې د کویټو یو جماعت تبلیغ والا راغلی او د هغه تبلیغ یو مولوي صاحب په هغې کې و، د هغه خوښ شو د کویټو، هغه ما ته مولوي صاحب دا مال راکزان سره یوړلو. نو دا افضل التراجم ایکم هغه لیکلي دي چې دا حق دي. په خبرو ورسلی اوس زه تاسو ته یو مسله چې کوم دی نو ذکر کوم. مسله دا عزیزانو چې کله یو مسئله زمونږ مخې ته راشي، یو مسله د دې به درې صورتونه دي. یو صورت د مسلې دا دی چې دا مسله په قرآن کې مشته یا په حدیث کې مشته، ښکاره باره صراحتا نص پشته. مسله د حج ده، مسله د مونځ ده، مسله د روجې ده، مسله د زکات ده. په خبره ورسلی دا موږ سره موجود ده. نو دکه مسئله ده، یو هغه مسائل دي. دویم دا دی چې ځینې مسائل هغه دي چې په هغې کې نص موږ سره شته
قرآن شته یا حدیث شته لیکن هغه نس مبهم دی. مبهم معنی دا ده چې د هغې معنی ډېرې دي، د هغې مطلبونه ډېر دي، د هغې مقصدونه ډېر دي. موږ پې نه رسو چې یاره دلته کې به د الله مراد او مقصد کم یو وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد او مقصد به کم یو وي. لاندې علماو د هغې تشریح کړي، یو ته یو مقصد اغشتی، بل ته بل مقصد اغشتی، بل ته بل مقصد اغشتی. لکه لفظ د کرو په قرآن کې راغلی دی. د کرو د لفظ نه بعضې علما چې کم دی نو د زنانو ته چې کومه ماواري بیماری راځي د بیمارۍ زمانه اخلي، نو بعضې علما ته نه د زنانو دغه بیماری چې ختمه شي او پاکه شي د پاکۍ زمانه اخلي. اوس موږ په دغه خبره باندې نه رسو، دې کې به اوس موږ یو سړي پسې رواني کو کنه په خبر سره، یا به هغه سړي پسې ځو چې هغه ته نه د بیمارۍ معنا اخلي، یا به هغه سړي پسې ځو چې هغه ته نه د پاکۍ معنا اخلي. کله ابهام پیدا شي د تعارض د وجې نه. دو نصوص دي، یو نس کې یو شانت خبر راغلی، بل نس کې د هغې خلاف بل شانت خبر راغلی. لکه دو حدیث دي، یو حدیث کې راغلی دی چې تاسو امام پسې شاته فاتحه وایې، بخاری کې دی، مسلم کې دی، مختلف کتابونو کې دی. دویم حدیث راغلی دی په هغې کې دی چې من کان له امام فقرات الامام له قرات، د چا چې امامي نو بس د هغه امام قرت د هغه دپاره قرت. اوس دلته کې چې کوم دی دا دواړه نس متعارض شول. موږ په خپل سوچ فکر، په خپل علم، په خپله پوهه، په خپل سمج په دې کې چې کوم دی امتیاز نشو کولی چې زه به اوس عمل په کم یو کوم. دلته کې به زه اوس چې کوم دی نو ماله مسله ګرانېږي به. دریم هغه مسایل دي چې هغه د سر اړو په قرآن او حدیث کې شته نه. مسله د سود به واخلو. د سود مسله په قرآن کې ده. قرآن کې څومره صرف او صرف دا دي چې د سود نه ځان بچ کې، او سود چې دی دا د الله او د رسول سره جنگ دی، او سود ډیر ناروا دی. بس دا دي. او سود وایي څه ته؟ حدیث کې شپږ څیزونه ذکر کړل: غنم، اوربشي، کجوري، مالګه، سره زر، سپین زر. شپږ څیزونه، اشیاء سته ورته وایي. دا شپږ څیزونه ذکر کړل. وی دا شپږ څیزونه چې دي دا چې یو بل سره خرڅوي تاسو نو دا به پوره په پوره خرڅوي، او دا به د یو بل په بدل کې قرض هم نه ورکوي. دا شپږ څیزونه. نورو څیزونو کې د سود مسله دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا درې قسمه مسایل دي. یو هغه مسله ده چې تا ته په قرآن او په حدیث کې ښکاره شته، په خبرو سره بالکل په قرآن او په حدیث کې ښکاره موجود ده، په یې کې د تقلید ضرورت نشته، نه پکې د اجتهاد ضرورت شته، نه پکې د تقلید ضرورت شته، نه پکې تا ته د تحقیق ضرورت شته، نه پکې چې کم دی نو تا ته د تقلید چې ترې د بل چا نه تپوس وکړې. بس خبره درته معلومه ده چې هلکه مونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، په خبرو سره. دویمه مسئله، دا نورې دوه مسئلې چې کومې وي چې نس پکې شته خو نس په تا باندې مبهم دی، ته پې رسې نه، یا متعارض دی، دې کې به اوس ته چا پسې روانېږي. دریمه مسئله چې په هغې کې نس شته نه ده سره، یا په نس کې نیمګړې راغلی ده، یا په نس کې د هغې چې کوم دی نو یو مثال، یو صورت، یو شکل راغلی دی. تا ته چې کومه مسله راپېښه ده لکه نن سبا د روپۍ مسله ده، د روجو مسله ده، د جوارو مسله ده، دا شانته چې کم دی د دې گاډو مسله ده، د دې پلاټونو مسله ده. نو دا خو چې کم دی نو دا په هغه شپږو څیزونو کې نشته که نه. شپږ څیزونه خو مالګه ده، هغه چې کم دی نو غنم دي، اوربشي دي، مالګه ده، کجوري دي. نو ستا دا مسله پکې نشته. سره دي، سپین دي، ډالر پکې نشته، ریال پکې نشته، درهم پکې نشته، دینار پکې نشته. دا مسله به ته څنګه حل کې؟ دې کې به اوس چې کم دی دې دواړو کې تا لپاره دوه لارې دي: نسمعو او نعقلو. یا به تحقیق کې، که ته تحقیق نشي کولی، مجتهد نه نو تقلید به خامخا کې. څه به کې؟ تقلید به کې که نه؟ تقلید نه چاره نشته، نو تقلید به کې. نو دې کې به اوس چې کم دی نو ته تقلید پسې روانېږي. نو که اوس ته تقلید د یو خاص سړي کې چې بس د دې یو سړي خبره به منم، څه به چې کم دی نو کله یو پسې او کله بل پسې به ګرځم را ګرځم، به دا یو راله ډېر دی، او هغه یو ویم کامل، هغه ویم تکړی سړی، هغه ویم متقی سړی، هغه ویم پوخ عالم، هغه ویم چې کم دی اعتمادي سړی، نو بس هغه یو پسې روان شه. دې ته ویل کېږي تقلید شخصي. دا هم جایز دی. دا د دې آیت نه راووتلو.
او یا ته چې کم دی وی چې زبر یو مسله به یو نه تاسو کومه بل مسله به بل نه تاسو کوم بل نه زکا چې یو سړی داسې وي چې داغه به کم دینو تحقیق وي په یو کار باندې یو سړی دی چې په بازار کې نه دی عالم دی خو تکړه عالم دی خو په مصلی ناشته بازار سره اړولین دین نشته بازار په واقعیا نه دی بل سړی په مارکیټ کې ګرځي عالم دی په مارکیټ ګرځي نو د مارکیټ نه خبر دی کنه د مارکیټ مسلې به داغه نه تاسو کی په خبر اورسلی نو دی ته ویل کېږي تقلید غیر شخصي تا ته پکې د دواړو اجازه ته باقی دا تنگ نظری نشتا دا منگ رستو خلکو دا تنگ نظری پیدا کړی دا په خبر اورسلی دا رستو منگا تنگ نظری پیدا کړی دا زمنگ اسلاف و متقدمینم د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب باندې ډیری فتوی ورکړي دي ګوره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی چې کم سړی رک شو نو د خزبه د لپاره شپک شلیکاله انتظار کوي سونه شپک شلیکاله شپاله چې دا خزه انتظار وکړي دا نه پس سپاکې پاتې شول دلته کې اوس منګه دا ټول مدرسې د احناف دي دا سونه مدرسې ویلې کنه ته لاړ چې د دې مسئلې پتو بتا ته د امام مالک په کول درکې غوي سلور کاله به انتظار کوي امام مالک وې سونه به کوي سلور کاله اوس دا مسله نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته په خبرو سره بس علم پس روانېږي پتو درکې تور پس روانېږي امام مالک پس مونږ ټول احناف د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی سړی چې د خزې سره ټچ لاس خپا بس د دې سړی باندې او 10 مات شو غسل به لازم شو استاد خو زما په خیال چې لا حج عمره ته نه ته الله تعالی مو بوزي سره زما بار آلته چې کم دین خدا نه خو مو په دغه کې کتلی کنه خزه او سړی ګډ وډ رواني خزر سړی سره لګي آلته امام شافعي رحمت الله علیه زما دا مذهب پرې دی دلته امام ابو حنیفه غه خده امام ابو حنیفه رحمت الله په دې ټچنګ باندې او 10 نه ماتي په خبر اورسلی آلته کې په هغه پتو ور کوي نو دا تنگ نظری په دې کې نشته تنگ نظری مونږ پیدا کړی دا او مونږ چا پیدا کړی دا کوتغو لا يعلم چې پسم نه پیږي کنه اسه خلکو ته دوکه ور کوي په پټکی باندې او په ګیره باندې او په غټو کورتو باندې غټه کورته چولی کنه غټ پټکی والی وي او نو دې ته په خلکو ته په دې باندې دوکه ور کوي نو مونږ دلته تنگ نظری پیدا کړی دا تنگ نظری نشته مونږ ټول د یوې لارې خلکو قران مو یو دی حدیث مو یو دی خبر اورسلی قبله مو یو ده نو دا من په دې ټولو سيزونو باندې متفق یو اوس دا دي څوک به بره لاس دي څوک به لاندې لاس دي څوک به امین په تیزه وي څوک به په مزه وي څوک به قرات خلف الامام شاته کوي څوک به نه کوي دا ټولې خبرې چې کم دینو څوک به رفع الیدین کوي او چتای به لاسونه څوک به نه چتای دا ټولې خبرې دا د پیغمبر نه ثابت دي د صحابو نه ثابت دي دا په حدیثو کې موجود دي د حدیثو کتابونو ته ډک دي امام بخاری مسلم ترمذی څوک چې د بخاری ختم کوي بیا پټکی ورته وي په دغه بخاری کې د رفع الیدین دلایل دي په دغه بخاری کې دا چې کم دي د قرات خلف الامام دلایل دي د ترک رفع الیدین پکې دلایل دي د ترک خلف الامام پکې دلایل دي د امین سر پکې دلایل دي د جهر پکې دلایل دي نه تنگ نظری پکې موږ کم ځان راوړل دا پکې موږ خپل دلته کې راوړل ولی دلته کې داري کچری داسې اجازه توشي زه اجازه ورکم چې مړخ د کم دینو دا غیر مقلدین چې دم علما دي د دینم تر خپل مسلې ته پوس کوا نو زمانه چې مسلې ته پوس یو سړی کوي خو یو ورځ راند مسلې ته پوس کی په دوی مرزان سره ترماس راغشتي چیر وړي په درې ورځ بیا ځان سره جوړه وړي په خبر سره نو چې اوس دا ته پوس زما په ځای باندې د غیر مقلدینو کې نو بیا باغی لوړي نو زما دکان کم شو کنه بس دک زینه مونږه شي خطا کو دکانداري کې مې کمی راځي مریدان مې کمیږي یو دوړ شروع دی یو ما تر زیات شه او د تکم شه په خبرو سره لګیری خلک کور ته خلکو بسیزي هغه ته مزه او دلته راځه او دلته مزه او التزه او دا سره پاره چیرې بس کم دینو څه شي چې زما د کم دینو گاګ زیات شي زما گاګ زیات شي زما سودا زیاته خرسيږي دغه دا سوچ نشته چې لکه یو سړی په حق لار راشي په نیغه لار راشي په سم لار راشي صحیح راشي د الله طرف ته توجه شي قران طرف ته توجه شي دین طرف ته توجه شي د چا په خبرم شي که زما په خبره یو که بل په خبره خو چې سړی په دین راشي نو په دې آیت کې دا مسأله د تقلید وا دا ذکر کړی دا رشد القرآن دی
دم به خپوره چې کم دینو تحقیق کړی دی دا زمنګ د علماو چې کم دینو تفسیر دی خپوره تحقیق یې کړی دی او چې کم دینو دا خبره ذکر کړی دا چې تقلید شخصي غیر شخصي دا دواړه په صحابو کې مرایجو او چې کم دینو رستو خلکو کې مرایج دي په خبره ورسېلی نو دا جایز دي او د دې د جواز او دا آیاتونه د دې چې کم دینو دلیل دي الله دې عمل کولو توفیق راکړي